إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا دا دي مباركي دوري ابتداكو او داغا ننوم باغستلو سرا او دا الله سبحانه وتعالى دا الله سبحانه وتعالى نا دمرستي غختلو سرا شروع کو. والله سبحانه وتعالى دي منگل توفیق را کی په قرآن او په حدیث باندې د پوهېدو او کمی مسلې چې بیانول غواړي نو الله دې مالا د هغې د حق د ادا کولو توفیق را کی، او بیا دې الله سبحانه وتعالى موږ ټولو ته حاضرینو ته اوریدونکو لیدونکو ته توفیق را کی چې په هغې باندې عمل وکړو. څنګه چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې په دې مبارکه دوره کې به موږ د روژې مسایل بیانو، او وجه دا ده چې د شمار یو څو ورځې پاتې دي او دغه مبارک میلمه چې هغې ته شهر رمضان ویلی کېږي هغه به راشي. نو الله دې موږ ته راورسي او الله دې ورته موږ ورسي. د هغې د لاسه دا دوره کې ښودی شوه چې یو مسلمان روژه نیسي نو په څه طریقه نیوه پکار دي. کله چې تا سره علم و د هغه عبادت په باره کې کوم عبادت چې ته کې نو ډیر په سکون او په اطمینان سره به دا عبادت وکړي او تا ته به رڼا او دا عبادت به درله خوند درکوي. خو چې کله ته د یو عبادت نه خبر نه یې او لګیا یې کې نو ځای په ځای به نښلي او ځای په ځای به ډغرې خوري او کله به په یو ځای کې شکي کېږي او کله به په بل ځای کې شکي کېږي. زمونږ خواله ډیر مسلمانان راځي چې هغوی ته پوس کې دا پلانې کار ما داسې وکړو دغه مې داسې وکړو هغه مې دا به څنګې او دغه به څنګې، حالانکې هغه معمولي خبرې وړې خبرې. نو دې خلکو ته چې وګورم نو د الله شکر ادا کړم چې وګوره دا د تیارو په کمو کندو کې پراته دي. د دې اسانې مسلې نه هم دی خبر نه دی. نو کله چې تا ته دغه عبادت علمي د هغې د طریقې د کیفیت د مسایلو نو دا عبادت به ډېر په اطمینان او په سکون سره وکړي. د دې د لاسه موږ دا مسلې بیانو، د روژې دا مسلې د دې د لاسه بیانو چې دا مسلمانان په دې عظیم عبادت باندې پوه شي او دا ته الله قبول کړي. ځکه چې الله ګوره هر عبادت خو نه قبلوي چې ته رالې عبادت ته وکړو بس خبره ختمه شو. عبادت ته قبلېدو دپاره اخلاص پکار دی، په دې به ځان پوه کې، او بیا د عبادت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه پکار دی. یو سړی وایي چې ما کې اخلاص شي زه خو د روژې جي د الله دپاره نیسم او دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خبر نه دی. نو که دی 4-5 میاشتې مسلسل روژې ونیسي او پکې ښه محنتونه وکړي او د پیغمبر د طریقې خلافي نو الله یې ته نه قبلوي. لازم به دا عبادت د پیغمبر په طریقې نو هله به قبلیږي او د پیغمبر طریقه چې پیژني د هغې دپاره به بیا علم کې داسې هم نه کېږي چې ته به په ارام ناست او تا ته به په خوب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښودی شي یا جبریل به راځي او تا ته به وحي کوي تا ته به طریقه ښیي نه.
د زده کړې به طریقه دا ده چې ته علم ته کښېنه او زنګنان ورته مات کړې، هله به ته بیا پوه شي په هغه مسله باندې. نو دې مبارکه دوره کې به کوشش کوو چې د روجې سره کم مسائل تعلق ساتي چې هغه بیان کو، او بإذن الله سبحانه وتعالى زموږ خو د درسونو د بیانونو د طریقه د مخکې نه ده، او دې کې هم دغه طریقه ده چې هره مسله چې بیانېږي نو دلیل سره وبیانېږي. هره خبره به په دلیل باندې قیل او قال والا موږ نه یو، الحمدلله چې ویلی شوي دي او خلک وایي او کتاب کې راغلي او صرف دا مسلې نه دي. کتابونه د ډېرو خلکو لیکلي دي، چا ښه لیکلي چا بد لیکلي دي، ویلی شوي دي، نو ویلی شوي خبرې خو ډېرې زیاتې دي. هغه خبره به بیانېږي او هغه ویلی شوي خبره او هغه لیکلی شوي خبره به منلی کېږي چې د هغې سره ټوس دلیل د قرآن او حدیث نه، د سلفو نه، چې دغه دلایل پې نو بیا مسله باندې عمل کېدی شي او دا خبره منلی کېدی شي. نو په دې یو څو ورځو کې چې راکوي مسلې بیانېږي نو انشاءالله موږ به د هرې مسلې سره ښه واضح دلیل بیانوو. بله دا چې مسلې به ډېرې اوږده ونه، وجه دا ده چې دې درسونو ته طلبة العلم چې علم یې زده کوي او خو په اوږدو خبرو هم پوهېږي، خو دې ته عوام هم ناسي او عوام یې موري، نو د دې عوامو لحاظ به پکې ساتو، نو د هغې د لاسه به مسله لږه لنډه او غونډه بیانو. او چې کله یو سړی یو مسلې ته کیني او ښه کلمې ترې راوباسي نو هغه خو بیا اوږده اوږده مجلسونه غواړي او جوړې خبرې دي هغه بیا چې په هغې باندې بیا هر سړی نه پوهېږي، په هغې باندې بیا هغه طالب علم هم نه پوهېږي چې تکړه نه یا ابتدایي طالب علم، په هغې باندې بیا هغه طالب علم پوهېږي چې هغه په علم کې ښه مضبوط وي، هغه پې بیا پوهېږي، هسې سرسري طالب علم پې هم نه پوهېږي. برای نام طلبة العلم او د علم طالبان دا خو ډېر دي برای نام، خو هغه طالب علم چې په صحیح معنو سره طالب علم وي او د الله د رضا دپاره علم لټوي او د علم په جوړو مسلو باندې پوهېږي او محنت کوي او کوشش کوي، نو هغه به یې لږ دي په مقابل دغه نورو کې. نو موږ به کوشش دا کوو چې داسې مسله بیان کو چې د هغې نه طالب علم هم فایده واخلي او د هغې نه یو عامي مسلمان ته هم فایده واخلي. دا به زموږ کوشش انشاءالله. بیا د هغې دپاره ما کتاب غوره کو د امام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، مشهور کتاب دی په مسلمانانو کې، بلوغ المرام من ادلة الاحکام. په دې کتاب کې بیا کتاب الصیام دی، پوره کتاب خو موږ نه وایو ځکه چې پوره کتاب خو څه کم 1400 حدیثونه دی، خو په دغه مبارک کتاب کې به کتاب الصیام ویلی کېږي، ځکه چې امام ابن حجر رحمه الله په ډېر ښایسته انداز سره هغه حدیثونه راوړي دي چې کم د روجې سره تعلق ساتي، نو ځکه ما دا کتاب غوره کو. د امام ابن حجر رحمه الله دا مشهور کتاب دی چې په دې کې هغه بنیادی حدیثونه را جمع کړي دي چې په هغې باندې د شریعت احکام بنا دي. اگر که دا کتاب د دې غټو کتابونو په مقابله کې مختصر دی، خو سره د اختصاره امام ابن حجر رحمه الله په یو ناشنا انداز سره په دې کې حدیثونه را جمع کړي دي او انتهایی قبولیت ول الله ورکړی دی. لکه علما ډیر تیر شوي دي، کتابونه ډیر لیکلی شوي دي، خو دې بعضو ته الله څه ناشنا قبولیت ورکړي. د هغې یو څو وجې کېدی شي
چې دا کتاب دا بلوغ المرام د نورو کتابونو نه کم چې دې په شان دي دې ته نږدې دي د هغوی نه په دې باندې مشهور دی چې دا چا چې د حدیثونو را جمع کړي دي دا انسان مشهور دی. یو وجه دا ده لکه کله دې سم کېږي چې دوه عالمان کتاب ولیکي او دواړه ښه محنت وکړي کوشش وکړي خو د یو دا ډېر قبول شي د خلکو په منځ کې نو د هغې یو وجه دی چې دغه شخص چا چې دا کار کړی دی د مخکې نه قبول د خلکو په منځ کې نو د کتاب بیا د بل د کتاب په نسبت باندې خلک ډېر خوښوي. یو وجه دا ده. دویمه وجه علماو دا ذکر کړې ده چې امام ابن حجر رحمه الله نه مخکې ډېر علما تیر شوي دي محدثین لولو تیر شوي او هغوی داسې قسمه کارونه کړي دي لکه څنګه چې امام ابن حجر کړی د حدیثونه را جمع کړي نو امام ابن حجر بیا را لګېدلی د هغه ټولو نه استفاده کړې ده نو چې د هغه ټولو نه استفاده کړې ده نو د دغه کتاب بیا په ناشنا طریقې سره تیار شوی دی. دا یو وجه کېدی شي چې علما یې ذکر کوي ځکه چې د نه مخکې ډېر محدثین لوی محدثین تیر شوي غرونه د دې علم تیر شوي دي نو امام ابن حجر دغه ټولو د علم نه فایده اخیستې ده او د هغوی هغه کتابونه یې کتلي دي د هغوی هغه طور او طریقه یې کتلې ده نو بیا یې په ډېرې ښه طریقې سره او په ډېر ښه انداز سره د خپل کتاب بیا را جمع کړی دی. ځکه الله سبحانه وتعالی دې کتاب له ډېر قبولیت ورکړی او لویه وجه دې کې شک نشتی. لویه وجه یو دا دی ده چې اخلاص کله په چا کیږي که نه نو الله د هغه کار ته بیا قبولیت ورکوي او دا انشاءالله دلیل دی په دې خبره باندې چې امام ابن حجر رحمه الله د دې کتاب په لیکلو کې او د دې حدیثونو په راجمع کولو کې مخلص و او د امت دپاره خیرخواهي غوښته نو ځکه الله سبحانه وتعالی د هغه د عمل وځلو د هغه د کتاب یې وځلو. ناشنا کتاب دی ده که اوسني علما دي که پخواني علما دي خو داسې مکتبه به تا ته میلاو نه شي چې په هغې کې د امام ابن حجر رحمه الله دا کتاب دی. دا کتاب په مدرسو کې پړاولی کېږي په جامعاتو کې پړاولی کېږي جوماتونو کې دې درسونه کېږي او په دې باندې ناشنا شروحات لیکلی شوي دي او تعلیقات پې لیکلی شوي دي او تحقیقات پې شوي دي او لا لګیا دي علما. نو کم سړی چې دا خبره یاده کړي کم سړی چې د امام ابن حجر رحمه الله په دې کتاب باندې پوه شو په صحیح معنو سره او دا حدیثونه ورته یادي په دې باندې ځان پوه کړي نو ډېرو علماو دا خبره کړې ده چې دې سړي د علم لویه برخه حاصله کړه چې چا د امام ابن حجر رحمه الله دا کتاب صرف لوستل نه دي دا کتاب یې او په دې باندې ځان پوه کړو دا مسلې یادې کړې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقصد باندې پوه شو نو دې سړي د الله د علم لویه برخه ورکړې ده. بلکې بعض علماو له دا ویلي چې دې فتوا هم ورکولی شي داسې عالم بیا فتوی هم ورکولی شي او داسې طالب علم چې په دې کتاب باندې په صحیح طریقې سره پوه شي نو الله دې پرې موږ پوه کړي. د دې نه مخکې چې موږ کتاب الصیام شروع کړو د امام ابن حجر رحمه الله په باره کې یو څو خبرې چې دا علما او طلبة العلم هغوی خو پیژني خو چې د عوام هم وپیژني او دا زمونږ مشران دي زمونږ حقیقي مشران هغه دا دي چې د دوی اقتدا په کار ده د دوی تابعداري په کار ده او د دوی سیرت یادول په کار دي د دوی پیژنګلو په کار ده. افسوس خبره ده چې نن سبا ډېر به داسې ویني چې هغه به د کرکټیانو تاریخ یادوي او څوک د ډمانو تاریخ معلوموي او څوک د سیاستدانانو تاریخ یادوي او څوک د ساینسدانانو یادوي او ډېر لږ مسلمانان دي چې هغوی د خپلو مشرانو نه خبري
مشران چې کوم ومنو دینی مشران و چې هغوی د دینی مشرانو نه خبري. امام ابن حجر رحم الله پرېږده خو ډېر وروسته راغلی، ډېر مسلمانان لږ نه یم زه دا خبره د علم الیقین سره کومه چې ډېر مسلمانان د صحابه کرامو نه دي خبر، نه دي پوه چې د صحابه کرام کم مقام والا خلک وو، په دوی کې مشران څوک وو، په دوی کې کشران څوک وو، خلفای راشدین څوک دي، د هغوی څه سیرت ته دی نه دي خبر. بلکې دا خو پرېږده داسې به په کوم ته میلاو شي چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی خبر، صرف یې نوم یاد کړی دی بس چې جی زمونږ د پیغمبر نوم محمد او د پلار نوم عبدالله او د مور نوم امینه او بس دقه څو خبرې ورته یاد دي. پیدا شوی کوم ځای کې دی، وفات شوی کوم ځای کې دی، هجرت یې چېرته کړی، کله یې کړی او څو کاله بعد ورته نبوت میلاو شوی دی او د نبوت نه بعد څو کاله ژوندی و، دا مسئلې ورته نه دي معلوم. نو امام ابن حجر رحمه الله څوک و د ده باره کې مختصر خبرې وکړو، اوږدې خبرې نشو کولی. یو خو دا دوره مختصر د ورځې لږې دي رمضان ته، موږ غواړو چې د رمضان نه مخکې ختمه کړو او حدیثونه ښه ډېر حدیثونه یې دې کتاب کې. بله دا چې ما د بلوغ المرام درسونه مخکې کړي دي او هغه درسونو په ابتدا کې ما د امام ابن حجر رحمه الله سیرت تفصیلا بیان کړو او په دې باندې علماو کتابونه هم لیکلي دي. د امام ابن حجر رحمه الله په ژوند باندې علماو کتابونه لیکلي دي، بلکې د امام ابن حجر رحمه الله شاګرد سخاوي رحمه الله هغه په 3 مجلدو کې د سیرت بیان کړی دی، الجواهر والدرر په نوم باندې، او په هغې کې د امام ابن حجر رحمه الله سیرت بیان کړی دی او د هغه د علم په باره کې خبرې کړي دي او ډېر ناشنا کتاب دی، په 3 مجلداتو کې دی. دغه شان یو کتاب دی ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة، دكتور شاكر محمود عبد المنعم. او دغه شان یو عالم دی دکتور محمد کمال الدین عز الدین، هغه کتاب لیکلی دی ابن حجر العسقلاني مؤرخا. او دغه شان عبد الستار الشیخ په نوم باندې یو کس کتاب لیکلی دی، ډېر فایدمن کتاب دی، الحافظ ابن حجر العسقلاني امير المؤمنين في الحديث. او دغه شان محمد يوسف ايوب په نوم باندې یو کس کتاب لیکلی، الحافظ ابن حجر العسقلاني حياته وشعره. او داسې نور ډېر کتابونه پې لیکلی شوي دي، د ماجستیر رسالې پې لیکلی شوي دي، د دکتورا رسالې پې لیکلی شوي. دلیل دی په دې باندې چې ډېر عظیم انسان و. ګوره دې ته علم وایي، ښه دې ته علم وایي چې یو سړی تقریبا 200 کاله مخکې یا سره پاسه 200 کاله مخکې مړي او بیا هم خلک لیږي په سوونو کلونو تیر شي او خلک لیږي د هغه په ژوند باندې کتابونه لیکي او د هغه په ژوند باندې د دکتورا رسالې لیکي او ماجستیر رسالې لیکي. دې ته علم وایي. دغه علم دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. الله دې قرآن سره ډېر قومونه اوچتوي او ډېرې ذلیله کړي دي. چا چې د قرآن راغستی سینې سره لګولی عمل یې پرې کړی الله اوچت کړی، چا چې پرېښودی الله ذلیله کړی. امام ابن حجر رحمه الله د ده نوم دی احمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد. أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد. او دا نسب په دې طریقې سره د هغه شاګرد سخاوي په دغه خپل کتاب کې لیکلی. دا معتمد نسب دی د امام ابن حجر رحمه الله.
ځکه چې دې کې هم څه نه څه اختلاف شته. لقب یې دی شهاب الدین، په دې باندې مشهور دی، په دې لقب باندې شهاب الدین. او کنیت دی ابو الفضل، ابو الفضل. او دا کنیت د پلار یې خو دی، او بیا په دقه باندې مشهور شوی دی، او په دقه باندې معروف دی ابو الفضل الکنانی العسقلانی. کنانی ورته به دې وایي ځکه چې د عربو مشهوره قبیله د کنانه، نو دې د هغه قبیلې نه دی الکنانی. عسقلانی ورته به دې وایي چې دا نسبت دی عسقلان علاقې ته، چې دا په شام کې ده، نو دې د هغه علاقې دی، نیکونه او مشران یې د دغه علاقې وو. خو بیا صلاح الدین الایوبي دوی به لېږلي وو مصر ته، په دغه کې مصلحت لیدو، نو د ده دا مشران دی ولېږل چېرته؟ مصر ته. نو ځکه دته هم دته ویلی کېږي المصري. ولې نسبت مصر ته کېږي؟ نو چې تاسو ته یادي چې دی د عسقلان نه د ده مشران ولېږلی شو چېرته؟ مصر ته. نو دی بیا هلته و، هلته پیدا شوی دی، په مصر کې پیدا شوی، په مصر کې دی. مشهور دی په ابن حجر، لکه ډېرو خلکو ته د نوم نه دی معلوم، خو دا ورته یاد دی چې څه نوم یې دی؟ ابن حجر. او دا د ده په نیکونو کې یو کس راځي را کم چې ټول نه بره دی، احمد چې نوم دی، احمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن احمد، دا دغه لقب دی. او د دې د شاګرد چې سخاوي، نو هغه هم دې له ترجیح ورکړې ده، او امام شوکاني رحمه الله هم دې له ترجیح ورکړه. نو بس د هغې د لاسه بیا دی پې مشهور شوی دی ابن حجر. دی پیدا شوی دی، په خپله دا خبره کړې ده، شاګرد یې تپوس کړی چې ته کله پیدا شوی؟ نو هغه ته په خپله ویلي وي زه په 20 شعبان کې پیدا شوی. شعبان د هجري سوه میاشت ده، 8مه د شعبان په 20مه کې، نن 21مه، نن د شعبان 21مه، د شعبان په 20مه کې پیدا شوی دی، او کالو 903 هجری کې پیدا شوی دی، او په مصر کې پیدا شوی دی. سبحان الله، عجیبه خبره ده، امام ابن حجر رحمه الله یتیم را لوی شوی دی. د ده پلار چې دی نو هغه په 970 کې مړ شوی، نو دې له څو کالو؟ 4 کالو. او مور یې د دغې نه مخکې مړه شوې ده، یعنې مور یې د پلار د مرګ نه مخکې مړه شوې ده. سبحان الله، دې غټو علماو دې سیرت ته چې وګورې، نو په هغې کې به داسې تا ته ډېر میلاو شي چې دی یتیم و، او بیا هغه یتیم نه الله یو عظیم انسان جوړ کړي. او د هغه ټولو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګورئ که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم نو؟ یتیم و، پلار یې مړ شو، بیا مور مړه شوه، بیا یې نیکه مړ شو، بیا یې تره مړ شو. خو د هغه انسان نه الله بیا څنګه عظیم انسان جوړ کړو، سید الاولین والآخرین وګرځو. نو اکثر ما چې کوم سیرتونه دي د علماو کتلي، او تاسو هم دې ته خیال کړی، الله چې دې غټ کار اغستی، نو اکثر دوی کې داسې چې مور پلار یې په وړوکوالي کې مړی، یا دواړه یا یو، یا صرف پلار یې په وړوکوالي کې مړ شوی، یا مور مړه شوي. امام ابن حجر په هغه کسانو کې دی چې مور پلار یې دواړه مړه شوي دي په وړوکوالي کې. پلار یې چې مړ کېدو د 4 کاله عمر،
او مور د پلار د مرګ نه مخکې مړه شوې ده. خو د ده د پلار چې کله مړ کېدو نو هغه خپل یو ملګري ته د ده په باره کې وصیت وکړو، د خپل زوی په باره کې، او د هغه نوم ابوبکر زکی الدین محمد ابن علي الخروبي. دا ډېر نیک عمله سړی و د ابوبکر، ډېر انتهایی نیک عمله سړی او لوی تاجر و د مصر، ډېر مالداره سړی و. او دې سره راځي چې یو بل کس ته هم د ده په باره کې ویلو چې د هغه نوم الشیخ شمس الدین ابن القطان رحمه الله. دی خو عالم په علم مشهور او دا بل چې دی نیک عمله انسان او مشهور په تجارت باندې مالدار او د ابوبکر. نو انتهایی اخلاص سره هغه د ده پلار په دې وصیت باندې عمل وکړو. او د ابن حجر داسې خیال وساتو چې دومره خیال د خپلو بچو نه وساتلی، پالتو ګرځېدو ته به یې نه پرېښودو، هر وخت به ځان سره به یو ځای ګرځو. کله چې به مکې ته تو عمرې له حج له ځان سره به ابن حجر دی به ځان سره روان کړو. 9 کاله عمر د امام ابن حجر چې کله قرآن یاد کو، 9 کاله عمر یو، او د 12 کالو چې اول پیر خلکو له په تراوو کې امامتي ورکړه. د 12 کالو چې اول پیر خلکو له په تراوو کې امامتي ورکړه. او نن سبا لوی انسان به یو غټ پټ سړی وي چې ته دا عبادت ولی نه کې، دا کار ولی نه کې، دا علم نو یاره وړ کې دی، لا عمر کم دی وي. خو د هغه به صحیح 15 کاله عمر وي، 13 کاله عمر وي. او دې ځکه وګوره علم چې زده کې هغه داسې د 12 کالو په عمر کې امام ابن حجر رحمه الله څه چل کړی دی، امامتي ورکړې ده په تراوو کې. او بیا د هغې نه به دغه علم شروع کړی دی، لوی لوی علماو خواله تللی دی. اوس موږ دغه د استادانو په تاریخ کې که ورشو نو دا خبره به رانه بیا ډېره اوږده شي. خو هسې مختصر د امام ابن حجر رحمه الله په باره کې موږ خبره کوله. دا فایده د ساتي چې په اوله کې امام ابن حجر رحمه الله د شعر و شاعرۍ طرف ته ډېر رجحان و. په اوله کې د تاریخ او د ادب او د هغې چې کوم فنون دي نو دغه طرف ته د توجه ډېره و، دې سره ډېر محبت و. چې شعر به یې واورېدو مشداریک به یې په ذهن کې و، او د شعر و شاعرۍ یعنې غټ غټ کسان در ده سره مقابله نه شوه کولی. تر دې چې بیا 296 کاله کې 296 کاله کې د ده بیا توجه د حدیثو طرف ته شوه، د حدیثو طرف ته شوه. نو بیا چې د احادیثو کې څومره غټ علما دي د هغوی خواله دی ورغی، لکه الحافظ زین الدین ابوالفضل عبدالرحیم العراقي. د ده سره 10 کاله په یو ځای تیر کړي دي، 10 کاله امام ابن حجر د ده سره تیر کړي. ورته استاد سره به ډېر وخت تیرې نو سنه څه به تې زده کړي، ځکه چې علم له چې ځان ټول ورکړي نو تاله به سنه څه درکړي. دغه شان مشهور علما السراج البلقيني، ابن الملقن، الشيخ برهان الدين الأبناسي، نور الدين الهيثمي، لولي علماء د استادانو. نو دا یو غټ علم تیر شوی دی او موږ هغه تفصیل نشو کولی. ما په اوله کې وایي چې هسې اشاره کوو د مختصر د امام ابن حجر طرف ته چې دا څوک و، د چا دا کتاب چې موږ وایو. امام ابن حجر رحمه الله د 296 کاله نه واله 296 موږ ولیادو دې ټیم کې حدیثونو ته توجه شو. د دغه وخت نه واله او د مرګ پورې هغه خپل ټول عمر د حدیثونو د خدمت لپاره وقف کړی، ټول عمر مرګ پورې ساوتو پورې دغه کار. یا به پکې څه لیکل
یا به تدریس کو، یا به تصنیف کو، یا به فتوی ورکول، او بے شمار کتابونه لیکلی دي. اکثر علماو چا چې امام ابن حجر په باره کې لیکلي کړي دي سی ویلي وي د چې کوم کتابونه لیکلي دي 1.5 نه زیات دي، د 1.5 نه زیات کتابونه لیکلي دي. او سبحان الله د خپل ځان په باره کې به دا خبره کوله وی لست راضیا عن شیء من تصانیفی، دا کوم کتابونه چې ما لیکلي دي نو په دې دې راضي نه یم، زړه مې پرې نه دی خوشحاله، ځکه چې کمزوري دي. وي دې ته وایي عاجزي. هغه انسان چې د هغه کتاب سونو کلونه تیر شو اوس هم علما لیکي، د هغې وضاحتونه کوي او په هغې باندې شرح یې لیکي او د هغې درسونه کوي او په خپل هغه ویروي زه نه یم راضي د کتابونو نه. بلکې سخاوي رحمه الله کوم چې د را شاګرد دی هغه خو دا ویلي دي چې 200 نه زیات د کتابونه لیکلي، 200 کتابونه زیات یې لیکلي دي. او صرف دا شرف پوره دی که چېرته امام ابن حجر یو کتاب هم نه لیکلی که نه نو صرف دغه یو کتاب کافي دی، هغه عظیم الشان کتاب چې هغې ته ویل کېږي فتح الباری بشرح صحیح البخاري. د امام بخاري رحمه الله د کتاب شرح کړی ده فتح الباری. صرف دا یو کتاب د د فضیلت لپاره پوره دی. هغه عظیم شرح چې هغه د علم نه ډک دی، که د حدیثو علم وی، که د فقه علم وی، که د لغت وی، که د ادب وی، هر قسم علم تا ته په کتاب کې ملاویږي فتح الباری کې. ځکه امام شوکانی رحم الله ته یو پیر چا دا وی دی بخاری باندې شرح ولیکه. امام شوکانی ته چا وی ناغه وی لا هجرت بعد الفتح، د فتح نه بعد وی هجرت نشته. حالانکه دا یو حدیث دی چې د فتح مکې نه بعد هجرت د مکې نه بیا نشته، ځکه چې مکه د مسلمانانو ځای شو. امام شوکانی سو وی لا هجرت بعد الفتح، د فتح نه بعد هجرت نشته. مطلب دا دی چې د امام ابن حجر فتح الباری شته نو ته بل چرته ځي بیا پوره دی کړ. او څوک چې د ابن حجر رحمه الله نه بعد په بخاري باندې شرح لیکي نو ځان ستړی کوي، ځکه چې هغه څه کړي دي که یو سړی به دې کوشش کې ولګي چې یاره زه هم د هغه په شان کوم نو ځان به ستړی کړي. ما خبره دې پورې کوله چې صرف دغه پوره ده، که دا نور کتابونه یې نه وی که نه، صرف فتح الباری د لوی فضیلت دی بیا د امام چې ده په دغه عظیم الشان کتاب باندې د عظیم شرح لیکلې ده. امام ابن حجر رحمه الله بیا د ذوالحجې په میاشت کې وفات شوی، 12مه میاشت او د هغې 18مه ورځ وه او کال و 852 852 کال و. بیمار شوی و د ذوالقعدې په میاشت کې او یو څو ورځې بیماري تېره کړې وه او بیا وفات شو. کله چې وفات کېدو نو د ده عمر و د 80 نه بر و، د ده عمر یا 80 ته رسېدلی و او د ټول عمر یې په درس او په تدریس کې تیر کړی، په فیصلو کې تیر کړی، په تعلیم او په تصنیف کې تیر کړی او په قاهره کې خښ کړی شوی، قاهره کې. او تاریخ کې راځي چې د په جنازه کې بې انتها ګڼه لوی مخلوق راغلی، لوی مخلوق د امام ابن حجر رحمه الله جنازې ته راغلی چې په کې غریبانان و، مالداران و، باچایان پکې و، قاضیان پکې و، عام خلق پکې و، خاص پکې و، علما پکې و، د دین طالبان پکې و. لوی تاریخي جنازه و د امام ابن حجر رحمه الله. نو په دې باندې به اکتفا وکړو چې صرف موږ ته سرسري پته یي چې امام ابن حجر څوک دی، ځکه چې کتاب یې وایو نو چا چې دا محنت کړی او د حدیثونه را جمع کړي نو دی خو چې راته معلوم وي که دا څوک دی. نو هم د دغه عظیم امام چې علماو په هغه باندې ناشنا ثنا ویلې ده او موږ سره دا وخت لنډ دی،
یعنی که ما تاسو ته د علماو هغه ثناګانې را نقل کړې وې چې علماو په څه طریقې سره د امام ابن حجر صفت کړی دی او په دې ثنا ویلې تاسو به حیران شوي وئ. داسې صفتونه علماو د ده کړي دي. نو د دغه عظیم انسان کتاب دی بلوغ المرام من ادله الاحکام. احکام یعنی دی کې د حلال او د حرامو مسلې دي. دی کې مسلې د څه دي؟ د حلال او د حرامو دي. په خپله هم د دغه کتاب بلوغ المرام په مقدمه کې امام ابن حجر ویلي دی دا یو مختصر کتاب دی يشتمل على اصول الادله الحديثيه للاحکام الشرعيه. دا مختصر کتاب دی په دې کې د احکام شرعیه او دلایل بیان شوي دي، بنیادی دلایل. نو مطلب دی چې دې کې د عقیدې مسائل نشتی، اخلاق، زهد، رقائق، تفسیر، مغازی، سیرت، دا مسئلې پکې نشتی. دې کې ټولې مسئلې د څه دي؟ د حلال او د حرامو دي، شرعي احکام، حلال او حرام. او د دې باب علماء ډیر خیال ساتو، په دې کې به ډیر احتیاط کو په دې قسمه حدیثونو کې د احکامو دا چي ولې ځکه چې په دې باندې عبادت بنا دي. ځکه امام عبدالرحمن ابن مهدي سوی وی کله چې موږ داسې حدیثونه بیانو چې به کې ثواب بیان شوی دی او عمل، یا د عمل سزا پکې بیان شوی یا د عمل فضیلت پکې بیان شوی، تساهلنا فی الاسانید وتسامحنا فی الرجال. نو بیا موږ په سندونو کې لږ اسانتیا کوو، ډېره سختي پکې نه کوو، ځکه چې د ثواب او د عذاب او فضایل او دا قسمه حدیثونه دي. خو چې کله د حلال او د حرامو مسله راشي، د احکامو مسله راشي، تشددنا فی الاسانید وانتقدنا الرجال، بیا موږ په سندونو کې ښه سختي کوو. بیا یو راوي ګورو، یو سړی ګورو چې د څه حالاتو سره، ځکه چې معمولی مسله نه، د حلال او د حرامو مسله ده، د حلال او د حرامو مسله ده. نو امام ابن حجر رحمه الله دا کتاب چې دا هم په خپل ویلي من ادله الاحکام، په دې کې شرعي احکام چې کوم دي د هغې په باره کې حدیثونه راوړي. د هغې نه بعد الله په توفیق سره شروع کوو د کتاب الصیام نه. په دې کتاب کې دی کتاب الصیام. کتاب الصیام تاسو سره سویم نمبر حدیث دی اولنی 540 حدیث دی. نو که چا سره دا کتاب کم رونه او خویندې چې را درس ییني او څوک چې اوري او کتاب ورسره یي، نو 540 حدیث رواړوي یا کتاب الصیام رواړوي، که لږ اختلاف پکې. کتاب الصیام هغه مسلې چې د روژې سره تعلق ساتي. د دې نه مخکې چې موږ د حدیث شروع کړو، نو ابتدایي مسلې چې د روژې سره تعلق ساتي هغه به بیان کړو، او دا ډېرې اهمې مسلې دي. ابتدایي مسلې چې د روژې سره تعلق ساتي. کتاب الصیام، صیام څه ته وایي په عربۍ کې؟ روژې ته وایي. په لغت کې او په اصطلاح کې د دې څه معنی ده؟ په عربۍ ژبه کې صوم ویلی کېږي مطلق الامساک ته، د یو شي بندولو ته، د یو شي نیوو ته څه ویلی کېږي؟ صوم ورته ویلی کېږي. لکه هر څوک چې ځان د خوراک نه بند کړي یا ځان د خبرونه بند کړي یا ځان د سفر نه بند کړي، نو د لغت په اعتبار سره دته صائم ویلی کېږي، روژې نه ویلی ده. واقعه د مریم د عیسی علیه السلام د مور قرآن کې الله ذکر کړی ده کنه، سورة مریم کې انی نذرت للرحمن صوما. کله چې بس قوم راغی چې دا ماشوم ته د کوم ځای نه راوړو، نو هغې دا وایي چې ما خو د رحمان ذات دپاره منښته کړې ده د روژې. دا څنګه روژه ده؟ فلن اکلم اليوم انسیا، زه به د چا سره خبرې نه کوم. نو دا هغه لغوي روژه ده چې ځان یې بند کړی د څه نه؟ د خبرو نه. په شریعت کې روژه څه ته وایي؟ التعبد لله تعالی،
د الله عبادت کول بالامساک عن الاکل والشرب والجماع، د الله بندگی کول په دې طریقې سره چې یو سړی ځان بند کړي د خوراک او څښاک نه، د کوروالي نه، او دغه شان د هر هغه شي نه چې روجې پې ماتیږي، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، نور د سحر د راختو نه د نور د ډوبېدو پورې. دا تعریف به څوک وي؟ شرع کې روجه څه ته وي؟ د الله بندگی کول په دې طریقې سره چې ځان بند کړي د خوراک څښاک نه، د کوروالي نه، او د هر هغه څه نه چې روجې پې ماتیږي د سحر د راختو نه تر د نور د ډوبېدو پورې. دا په شرع کې روجه ده. بیا په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده چې د رمضان د میاشتې روجې نیوه دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. په دې باندې د مسلمانانو څه ده؟ اجماع ده. او په دې باندې هم اجماع ده چې د رمضان د میاشتې د روجو نه علاوه نورې روجې په مسلمانانو نه دي فرض، سوای د څه نه؟ نه رمضان خو شو، سوای د نه اخو رمضان کې حسابېږي چې یو سړی منښت وکړي او په ځان یې لازم کړي. نور د دې نه علاوه داسې روجې نشته چې هغه په ده لازم وي، یا کفاره شوه، لکه یو سړي داسې کار وکړو چې په هغې کې کفاره روجې نیولي، دا بیا په ده لازم دي. نو روجه خو یا د رمضان د میاشتې لازم ده، یا هغه چې منښت سره لازم شي، او یا هغه چې کفاره وي. قرآن او حدیث کې نصوص دي په دې خبره باندې دلالت کوي چې روجه لازم ده په مسلمانانو باندې، او دا رکن دی د اسلام. قرآن کې الله سوی په سوره بقره کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ای ایمان والو په تاسو باندې روجه داسې فرض کړی شوې ده لکه څنګه چې په پخوانو باندې فرض کړی شوې وه. واضح دلیل دی، کتبه معنی چې فرض کړی شوې ده په تاسو باندې. د دې نه بله مسله واضح شو چې تیر شوو امتونو باندې هم روجه لازم وه. دا په هر امت کې دا خبره وه. فرق به بیان شي انشاءالله، یا کېدای شي نن یا سبا چې زمونږ او د هغوی په روجه کې څه فرق دی. او حدیثونه خو دې باب کې ډېر دي. مشهور حدیث هغه د متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بني الاسلام على 5، اسلام بنا دی په 5 خبرو باندې. ارکان دي د اسلام، ستنې دي د اسلام. یو یې پکې ذکر کړی ده وصوم رمضان، د رمضان د میاشتې روجې نیوه. دغه شان یو حدیث کې راځي، دا متفق علیه حدیث دی، یعنی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. طلحه بن عبید الله رضی الله عنه وان اعرابیا جاء الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو باندچی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته په بد حالو، دا ویښته ببر و او دوړو والی و، چې څنګه راننوتو یا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علی من الصیام. یو تپوسی په تپوسونو کې دا وکړو چې یا رسول الله ما خبر که د هغه روجونه کمی چې الله په ما باندې لازم کړي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د رمضان میاشت دا الله په تا لازم کړي ده، الا ان تطوع شیئا، اوس که تر خپل طرف نه نفلي څه کوې نو هغه به ستا مرضي ده، خو فرض روجې هغه د رمضان د میاشتې. بیا نور د اسلام چې کوم شرایط دي هغې خبرې علم ورکو. نا باندچی سوی باندچی او ډېر ساده خلک وی والذي اکرمک، په هغه الله مې د قسم چې تعالی عزتونه درکړي دي، لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض الله علی شیئا، نفلي پکې نه کومه او نه به د دې خبرو نه کمی کوم، دا کمی چې راته ته وي به دقه شان به کومه. بیا لاړ ډایرکټ لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی افلح ان صدق، دا سړی کامیاب دی که د رښتیا وي، که د رښتیا ویلي.
دې چې وایي چې کمې زیاتې پکې نه کوم صرف دقه کوم دا کم چې ته وې نو که په دې خبره دې ولاړ پاتې شو او په دې خپله خبره کې رښتینی وي نو یو روایت کې داسې هم راځي دخل الجنه دی جنت ته لاړ. نو دې حدیث نه واضحه شوه چې رمضان د میاشتې د روجې نیول په مسلمانانو باندې څه دي فرض دي. بله فایده به ذکر کوو دا ډېره خوندوره فایده ده. رمضان ته رمضان ولې وایي؟ رمضان ته رمضان ولې وایي؟ علماو د دې ډېرې وجې ذکر کړي دي چې څه پکې کمزوري وجې دي او څه داسې لږې مضبوطې ښکاري. یو وجه دا ذکر کړې ده او دا پکې د ټولو نه مضبوطه ښکاري، هغه دا چې د عربو دا عادتو چې میاشت له به هغه نوم یښودو یا زمانې له به هغه نوم یښودو چې کوم موسم به په هغې کې و، یعنې میاشت له به هغه نوم کېښودو چې په هغه ټیم کې به د موسم څه حالاتو. دا هم د عربو عادتو. دا رمضان د میاشت دا به اکثر په ګرمۍ کې راتله، شدت الحر چې د ګرمۍ به تیزه شو که نه الرمضا ورته ویلی کېږي چې د نور سم تپ کوي سړی سم سیزي، نو د هغې د لاسه هغوی دې میاشت له نوم کېښودو رمضان. یعنې مختصر یو وجه دا شوه چې د ګرمۍ د لاسه دا نوم یښودی شوی دی، مختصر داسې شوه. دویمه وجه چا دا بیان کړې ده ویلي انه یرمد الذنوب، وایي ځکه چې دا میاشت ګناهونه سیزي، ګناهونه ګرم شي وسوځي. په دې کې روایت هم شته چې هغه انتهایي کمزوری دی، بلکې بعضو علماو ته منګړت ویلی دی. په هغې کې دا دی چې انما سمي رمضان لانه یرمد الذنوب. رمضان ته رمضان په دې ویلی کېږي ځکه چې وایي دا ګناهونه سیزي. دا په دې منګړت روایت کې هم دا معنی راغلی ده. دغه شان چا دا وجه ذکر کړې ده وایي څنګه چې په دې میاشت کې د انور ډېر تیز او دا کاڼي ګرم کړي او د ځمکې ګرمه کړي، نو دغه شان د خلکو د ایمانونه ګرم شي په نصیحتونو اورېدو سره او د قرآن په تلاوتونو سره او په منځونو سره او په دعاګانو سره او په تراویحو سره هغه ایمانونه هم ګرم شي. چا دا وجه ذکر کړې ده. چا دا وجه ذکر کړې ده چې د دې هېڅ معنی نشته، بس څنګه چې دا باقي میاشتې دا دغه شان نوم یښودی شوی دی. الله اعلم، خو په دې ټولو کې مضبوطه خبر هم د قولنۍ ښکاري. د عربو عادتو اکثر موسم ته به وکتو نوم به یې کېښودو میاشت له، نو دې ته د رمضان د څه د لاسه وي څو وجې دي؟ د ګرمۍ د لاسه، ګناهونه سیزي، ایمانونه پکې د خلکو ګرم شي په نصیحتونو سره، او یا دا چې هېڅ وجه یې نشته، بس رمضان یې ورته ویلی دی. په دې ټولو کې د اولنی قول د دې نورو نه مضبوط ښکاري، د دې نورو نه د اولنی قول دا مضبوط ښکاري. بیا د هغې نه بعد اهمه مسله دا یاده ساتئ چې د رمضان د میاشتې د روجې اکدم الله نه دي فرض کړي. ګوره په دې کې تدرج شوی دی. تدرج څه ته وایي؟ یعنې دا خبره په مراحلو تېره شوې ده. اکدم الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې روجې نه دي لازم کړي، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی اکدم شراب نه دي حرام کړي، بلکې په یو څو مرحلو باندې خبره تېره شوې ده. نو دغه شان د رمضان دا خبره ده، د روجو ده. الله اکدم روجې نه دي لازم کړي، او دا به موږ اخرنۍ مسله تقریبا ذکر کو په دې درس کې چې د رمضان د میاشت د په څو مرحلو باندې د رمضان د فرض کېده د په څو مرحلو باندې تیر شوي دي. اولنی مرحله هغه دا ده، د دې نه مخکې دا خبره ساتئ چې دا مرحلې ذکر کو.
موږ دا وایو چې د رمضان د میاشتې روجې نیوه فرض دي اجماعا، په دې اجماع ده. بیا په 2 کال کې دا لازم شوي دي باندې اجماع ده، د هجرت په 2 کال کې په دې اجماع ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم 9 روجې نیولې دي، یعنی 9 رمضان روجې نیولې دي، په دې باندې اجماع ده. نو څو اجماعګانې شوې؟ 3. په مسلمانانو باندې دا روجه فرض ده، په دې اجماع ده. د هجرت په 2 کال باندې فرض شوي دي، په دې باندې اجماع ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم 9 رمضان روجې نیولې دي، په دې باندې اجماع ده. به دې کې چې کوم تدرج راغلی دی په یو ځای متوسط کې چې एकदम الله د رمضان د روجې نه دي لازم کړي، بلکې دا خبره په یو څو مرحلو باندې تیره شوې ده. اولنۍ مرحله هغه دا ده، په اولنۍ مرحله کې صرف د عاشورا روجه لازم وه، او بعض روایتونه داسې معلومیږي چې هر میاشت کې 3 ورځې روجې نیوه. دا اولنۍ مرحله، نورې روجې نه وي لازم روجه صرف کومه وه؟ عاشورا. او بعض روایتونه کې راځي دا 3 ورځې هر میاشت کې. او په دې باندې دلایل دي، لکه امام بخاری امام مسلم روایت راوړی د عبد الله بن عباس نه، د عائشې نه رضی الله عنهم. عائشې رضی الله عنها چې کوم روایت ته پای کې هغه وایي چې کان یوم عاشورا یوما تصومه قریش فی الجاهلیه، د جاهلیت په زمانه کې هم قریشو دا روجه نیوه. کومه وه؟ عاشورا. قریشو هم نیوه. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصومه، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا روجه نیوه. فلما قدم المدینه صامه، مدینې ته چې راغی بیا به هم دا روجه نیوه. وامر بصيامه، او مسلمانانو ته امر وکړ چې دا روجه به نیسي، یعنی څه ده؟ لازم ده، فرض. حتى اذا فرض رمضان كان هو الفريضه، بیا کله چې د رمضان د میاشتې روجې فرض شوې نو بیا صرف دغه فرض وي، عاشورا هغه فرض کېده، هغه منسوخ شو. وترك يوم عاشورا، د عاشورا هغه روجه پاتې شوه. فمن شاء صامه ومن شاء تركه، بیا د چا خوښه ده که څوک یې نیسي او د چا خوښه ده که څوک یې نه نیسي. عبدالله بن عباس چې کوم روایت ته پای کې داسې دي، وایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی وجد اليهود يصومون يوم عاشورا، نو مدینه کې ولیدو چې یهودیانو به د عاشورا روجه نیوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو ما هذا اليوم الذي تصومونه، دا کومه ورځ تاسو روجې نیسئ؟ هغه وایي هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. دا خو ډېره عظیمه ورځ ده، په دې ورځ الله موسی علیه السلام او دغه قوم له نجات ورکړی ده او فرعون او دغه قوم یې تباه کړي. نو موسی علیه السلام وایي دا روجه نیولې ده د الله د شکر ادا کولو دپاره، بس ځکه یې موږ نیسو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فنحن احق بموسی منکم، موږ ډېر حقدار یو ستاسو نه په موسی علیه السلام باندې، یعنې موږ د هغه ښه تابعدار یو. نو فصامه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا روجه به پخپله هم نیوه. وامر بصیامه، او مسلمانانو ته تاسو به هم نیسئ. امام ابو داود یو روایت راوړی دی د مشهور تابعی عبدالرحمن بن ابي لیلا نه، په هغې کې هم هغه دغه مسلې ذکر کوي چې دا مونځ او روژه دا په څه طریقه فرض شوي دي. نو هغه دا وایي چې صحابه کرامو موږ ته دا خبره کړې ده چې کله دوی مدینې ته رالو، صرف دغه حدیث نه دغه یو جمله وایو، زموږ پکې دغه مقصد دغه اوږد حدیث دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، صحابه کرامو یې دا وی امرهم بصیام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته امر وکړو چې تاسو به دا 3 ورځې روجې نیسئ، میاشت کې به 3 ورځې روجې نیسئ. بیا د هغې نه بعد د رمضان د میاشتې روجې لازم شوي دي. نو اولنۍ مرحله کومه شوه؟ د عاشورا روجه لازمه وه، او میاشت کې 3 ورځې روجې. د دې روایت نه دا معلومیږي کوم چې امام ابو داود راوړی. دویمه مرحله اوس یاده کوي. د هغې نه بعد بیا دویمه مرحله داسې وه چې خلک د دې روجې سره عادت شي. الله سبحانه وتعالی دا وایي چې د رمضان په میاشت کې به روجې نیسئ، لا على سبیل الایجاب، خو لازم به نه په ټولو باندې چې لازم به نیسي، انما على سبیل التخییر، اختیارو.
لکه رمضان میاشت کې به روجې نیسئ، خو لازم نه دی چې هر سړی به روجې نیسي، اختیار دی. یا روجې ونیسه او که روجې نه نیسي نو د روجې په بدله کې یو غریب له خوراک ورکه. دا دویمه مرحله ده. دویمه مرحله د تخییر ده د رمضان د روجو په باره کې. که څوک غواړي د رمضان د میاشتې روجې دې ونیسي او که څوک یې نه نیسي نو څه دې وکړي؟ مسکین له دې خوراک ورکوي د یو روجې په بدله کې. سوره بقره کې هم دغه طرف ته اشاره ده، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. او په چا چې د روجې درنې او ګرانې وته نو مسکین له دې فدیه ورکوي، خوراک ته ورکوي. خو الله مخکې دا وایي دغه ایتونو کې چې وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، او که روجه مو ونیوه نو دا ډېره غوره ده. صحیح ده چې رخصت پکې شتي، که څوک یې نه نیسي غریب له دې خوراک ورکړي، خو که ویې نیسئ نو دا څه ده؟ دا غوره ده. درېیمه مرحله بیا هغه ده چې د رمضان د میاشتې روجه دا لازم شو، اوس پکې اختیار نشته. د رمضان د میاشتې روجه څه شوه؟ لازم شوه، اختیار پکې نشته، لازم به روجه نیسي. رخصت صرف چاته ملو شو؟ مریض ته او مسافر ته. د دین علاوه چې کم دي مسلمانان چې بچا باندې روجه لازم ده هغوی به لازم روجې نیسي. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، دا آیت الله بیا راولېږو. تاسو کې چې څوک هم د روجې میاشت ویني نو روجه به لازم نیسي. دا اولنۍ مسله څه شوه؟ منسوخ شوه، لازم به روجه نیسي. دا شویه مرحله شوه. درېیم الله پکې دا استثناء کړو، ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. که څوک په سفري څوک بیماري نو دې بیا د اشمار په نورو ورځو کې پوره کړي. دا د پرم دې سینې دی ویلي چې بالکل دی پریدي، د اشمار دی پوره کې په نورو ورځو کې، الا بعض حالات ان شاء الله هغه به تاسو په حدیثونو کې واورئ، درسونه چې کوم زموږ را روان دي پای کې به تاسو واورئ چې بعض خلک هغه دي چې هغوی بالکل روجه نشي نیوی د ډېر عمر د لاسه، یا د داسې بیمارۍ د لاسه چې یعنې ډاکټري اصولو کې ورته شفا نه میلاوي او روجه د هغه دپاره نقصاني ده، نو دغه خلک بیا فدیه ورکولی شي. نو دغه آیت بیا د هغوی دپاره شو وعلى الذین یطیقونه فدیه. او چاته چې دا روجه ګرانې د عمر د ډېروالي د لاسه یا د داسې بیمارۍ د لاسه چې د هغې د ښه کېدو امکان نشتي او روجه دله نقصان ورکوي، دا قسمه خلک به فدیه ورکوي. دا شویه مرحله شوه. درېیمه. څلورمه مرحله پکې یاده کوي. اکثر علما دې طرف ته توجه نه وي، خو دا څلورمه مرحله بعضو علماو ذکر کړې ده. هغه دا په دې درېیمه مرحله کې چې کله دا روجه لازم شو پرې درېیمه کې په ټولو باندې، نو په څه طریقې سره لازم وه؟ د سحر نه د ماښامه پورې به ځان د هر هغه څه نه بند ساتي چې هغه په روجتي باندې بند دي، د هغې نه به ځان بند ساتي. بیا پکې دا مسله وه په هغه وخت کې په اوله کې چې څوک اوده شو، د نور ډوبېدو نه بعد یو سړی اوده شو، هر ټیم چې اوده شو به دی چې اوده شو نو په ده باندې خوراک او څښاک او کوروالی او هر څه په ده باندې حرام شو. د دغه وخت نه به اوس دی د سبا ماښامه پورې به روجه وي. که څوک به ویښو نو که هغه خوراک کوي، که څښاک کوي، که کوروالی کوي، که هر څه کوي کولی شي. خو که څوک اوده شو نو دی به بیا سبا د ماښامه پورې به روجه پوره کوي. په اوله کې داسې وه چې کله د روجه فرض شو. په دې څلورمه مرحله کې دغه خبره منسوخ شوه، بس بیا دغه طریقه پاتې شوه چې د سحر د راختو نه د نور د ډوبېدو پورې به ځان د هغه څه نه منع ساتي چې شریعت ته منع کړی، او چې کله نور ډوب شو نو د هغې نه بعد که ته بیا اوده کېږي او که نه اوده کېږي، خو ستا دپاره خوراک څښاک، ستا دپاره کوروالی، د هر څه شو دا حلال شو. او ځکه دا فایده یاده کوي چې د اهل کتابو او زمونږ په روجه کې هم دقه فرق دی. د هغوی روجې اوس هم داسې دي، د هغوی روجې اوس هم داسې دي، او زمونږ دپاره پکې الله د اسانتیا پیدا کړه و چې هغوی روجې نیسي اوس هم داسې نیسي. خو دغه مسله زمونږ په شریعت په اوله کې وه، بیا منسوخ شو.
الله زمونږ دپاره اسانتیا پیدا کړو، لوی رحم یې وکړو. او دا فرق دی زمونږ او د هغوی په روژه کې، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عمرو بن العاص، فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلة السحر. زمونږ او د اهل کتابو د روژې په منځ کې فرق څه دی؟ هغه د پېشمني د خوراک دی، چې موږ به پېشمنی کوو، که څوک وده شوی دی او که څوک نه دی وده شوی. او دې کې مشهوره چې کومه واقعه بیانېږي دوی دي. یو د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د خپلې بیبي سره کوروالی کړی و، او بیا د هغه دپاره دا مسله ګرانه شوه، ځکه چې هلته هغه زنانه ورته دا ووایي چې زه خو وده شوی یم، او چې وده شوي بیا خو په تا باندې کوروالی او د هر څه په تا باندې حرام شو. نو الله وی دا اسانتیا نازله کړه. دویمه وجه په صحیح بخاري کې روایت دی برا رضی الله عنه، هغه وی چې کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وی پاوله کې دا طریقه وه چې څوک به د روژه ماتي نه مخکې وده شو، یعنی خوراک به راوړی شو، یو کس به وده شو، نو بس دی به اوس نه د دې شپې ډوډۍ خوري او نه به د دې ورځې خوري تر دې چې بیا دا نور ډوب شي په دې بله ورځ کې. وان قیس ابن صرمه الانصاري رضی الله عنه، قیس ابن صرمه په انصارو کې یو صحابي و، وی د ده روژه وه. کله چې د روژه ماتي ټیم شو دی راغی خپلې ښځې له وی عندك طعام څه خوراک شتي کنه چې روژه ماته کوي؟ چې اوس خو نشتي، ولكن انطلق فاطلب لك، خو زه ځم تاله څه خوراک ګورم، لږ صبر وکړه. وکان یومه یعمل، او په دغه ورځ هغه د سهار نه ډېر سخت کار کړی او پټي ته تللی او ځمکې ته تللی، غریب سم ستړی شوی وږی شوی تږی شوی. فغلبته عینا، نو خوب پې زورور شو چې ښځې راله وی که تو سړی وده دی، وی خیبة لک، افسوس یې پې وکړو چې دومره ستړی او دومره تږی شوی دومره وږی شوی او ته لاړې وده شوي. نو هلته خو په ده باندې اوس خوراک ساک څه شو؟ بند شو، حرام شو، هر څه پې حرام شو. بله ورځ بیا دې کار ته لاړ د قشان. فلما انتصف النهار غشي علی، کله چې بیا د ورځ نیمې ته ورسېده نو قیس رضی الله عنه بېهوشه شو. فذکر ذلک للنبي صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ذکر کړی شوه. نو الله د آیتونه نازل کړو، احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، او دا الى اخر الايه. مکه بک الله دا ویلي وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالی اجازه ورکړې ده چې تاسو د روجی د ماتېدو نه واله د سحر راختو پورې، یعنی نور ډوبېدو نه د سحر د راختو پورې که تاسو کوروالی کوئ د هغې اجازت دی، که تاسو خوراک کوئ د هغې هم اجازت دی، که تاسو څښاک کوئ د هغې هم اجازت دی، که څوک اوده کېږي او که څوک نه اوده کېږي. دا څومره مرحله شوه؟ څلورمه مرحله شوه. او د دې مرحلې تذکره په دغه روایت کې هم شوې ده، کم روایت چې مالک سات مخکې ذکر کو چې امام ابو داود رحم الله راوړی دی د ابن ابي لیلا نه. په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله سبا به اول دا خبره بیانو چې الله دا روژه ولې په مسلمانانو لازم کړې، د هغې به یو څو حکمتونه ذکر کوو او بیا به د اولني حدیث نه شروع کوو په دې مبارک کتاب کې چې هغه د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. دې حدیث نه به انشاءالله سبا شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دا مبارکه میاشت موږ ته راورسوي او الله یو ته موږ ورسوي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.